پاکستان کې د افغان کډوالو اعتراض درېیمې ورځې ته وغځېد. پاکستان کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یونکار لخوا د کډوالۍ د دوسیې ته د نه پاملرنې په تړاو له 3 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې اعتراض کړی دی. اعتراض کوونکي نن چهارشنبې دوري پر 1 میاشتې ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل تر څو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د هغوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړي اعتراض ته به دوام ورکوي. د اعتراض کوونکو په وینا د هغوی د دوسیو د ثبت او څېړلو بهیر له 2 میاشتو راهیسې بې برخلیکه پاتې دي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ باید په پاکستان کې افغان کډوالو ته د نوملیکنې او د کډوالۍ کارتونه ویش چټک کړي. د ویلو ده چې ډیری اعتراض کوونکي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته تللي تر څو له هغه ځایه کډوالو منونکو هیوادونو ته د خپلو کډوالو غوښتنې پلې کړي. ویل کېږي چې په دغو اعتراض کوونکو کې ښځې او ماشومان هم شته او د تودې هوا له امله د ځینو اعتراض کوونکو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. په همدې حال کې نن د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوړې کمیشنرۍ استازي په پاکستان کې د کډوالو د اعتراض ځای ته تللی او له هغوی سره یې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بلې